دغه تاسو چې وینئ په دغه ځای دغه منطقې ته چې راورسېدلو پر دغه ځای باندې دا لاره چې بنده سوې ده پر دغه ځای باندې مو غوښتله چې داسې چې وګورله لاره بنده ده. پر دې ځای باندې دوه سایمنسبان ولاړ وو، د درېیمې حوزې رینجر ورسره و. یو موټر یې پر دې لارې باندې پرېښوی، پر دغه باندې 50 افغانۍ یې ځینې اخیستلې. نو زه د موټر څخه ورته دغه سولم، ورته راکښته سولم. نو مې ورته ویل چې شهزاده ته د پیسې چا امر درته کړی دی؟ عمومي لاره دي تړلې دي، د کورونا وایرس دی، اقتصادي بحران دی، خلک بدون د دغه څخه د ضرورت د کورو څخه نه راوځي. یو وضعیت ډېر دردونکی او دا خو ته د ښار په مابینځ کې دا پیسې اخې ته دغه کړله. نو ما ته ویل چې که 50 افغانۍ راکوې پر دغه ځای باندې راته تېر شه، که نه یو 2-3 کنداغه به دې وسوم. ما ورته ویل چې ته ما پر څه شي باندې ووایې؟ ته ما ولې وایې؟ خو زه درته وایم چې دغه پیسې تا ته چا ویلي دي چې دا لار دې بنده کړې ده او پر دې لار باندې ته 50 افغانۍ د موټرو څخه اخلې او ته د کومې حوزې مربوط یې؟ ول زه موږ د درېیمې حوزې مربوط یو. نو هغه نوم یې پر دې ځای باندې نادر زازی دا سایمن صاحب، هغه بل ورور مو چې و هغه ازاره و. نو مې ورته ویله چې ډېرې زارۍ مې تقریبا دلته 98 کسان ولاړ وو او ویډیو وي دانس ته ډېرې زارۍ مې ورته وکړه چې مه کوه، دا خو د وزیر داخلي رنګ در سره بدیږي، دا د قومندان د ښار رنګ در سره بدیږي، د ټول رنګ در سره بدیږي. دغه پیسې تاسو پر څه شي باندې اخلئ؟ خو بالاخره بې ادبي وکړله د اندازې څخه زیات، او دلته هم تقریبا 98 کسه ولاړ وو. دا تقریبا زموږ ومخ ته تقریبا د یو اضافه د 10 موټرو څخه واخیستلې، او دا د سار راهیسې چې د څومره موټرو څخه پر دې ځای باندې پیسې اخیستل سوي هغه دغه زما سره نشته.